روایاتو کی راځي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې ای د ایمان خاوندان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلوات و سلام ووایي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه وی موږ رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته مونږ دې نه تپوس وکړو چې کیف نقرأ پتا به درود څنګه وایو. الله حکم وکړو چې په نبی علیه السلام درود ووایي نو پتا به درود څنګه وایو او کم به وایو. نو بهترین جواب دا دی چې صحابي نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې پتا به درود څنګه وایو. بیا مې نبی علیه السلام ته کتل چې دی به مونږ ته اوس د کم درود ترتیب کړي او څنګه طریقه براته ښیي. وی تپوس وکړو نبی علیه السلام ته کتل چې د دواړو جهانو سردار ژبه باندې شروع وکړه چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويخبر بنا نبي عليه السلام تخلين درود إبراهيمي أخبر أوليدرين كتن درود إبراهيمي ويوماتنا أوليدر نو علماوی پټول درودونو کې غوره درود ابراهیمي دی. او علماوی چې درود شریف وایي نو مستحب ده چې دې کې درې خبرې وي. نمبر 1 د الله نوم، نمبر 2 صيغه د امر، نمبر 3 نوم د امام الانبیاء. تو په درود ابراهیمي کې دا درې واړه قول کړي اللهم صل على محمد. اللهم الله شو صل صيغه امر شو او على محمد نوم د امام الانبیاء. او چې موږ د نشي ویلې نو دا درود دی چې اللهم صل على محمد بس دا درود شریف دی. درې واړه پکې راځي. درود شریف دی وایي ښه چې څوک درود شریف ډېر وایي د ده به د نبی علیه السلام سره مینه سیوا کېږي او د چا چې مینه ډېره شوله نو د ده به د سنتو سره محبت پیدا شي او چا چې سنتو اتباع وکړل او د نبی علیه السلام سره یې مینه ډېره وه نو نبی علیه السلام وایي ما سره به په جنت کې یوځئ. څوک چې درود شریف ډېر وایي سنتو سره به محبت پیدا کېږي او څوک چې سنت اهتمام کی نبی علیہ السلام وی دما سر محبت او کان معیه فی الجنه او چاچه ما سر محبت کو هغه په جنت کې ما سره یوځي. بختور صحابه اسی ژوندي وو. نبی علیہ السلام صحابه ته وی لكل نبی رفیق، دا هر نبی ملګری، دا هر نبی ملګری. زما ملګری پیژنې وایي خندرته ورفیقی زما ملګری خو یعنی فی الجنت په جنت کې به زما ملګری عثمان. دا مې د جنت ملګری دی. عثمان ژوندی دی او نبی علیه السلام وایي د هر نبی ملګری زما ملګری به په جنت کې عثمان. عثمان جنت کې به ما ته ملګرتیا وي. د میدان محشر ملګري مې پیژنې چې میدان محشر کې به رسول رسول کی یو لاس نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. اسی دواړه نیوي دي. صحابه وی موږ ورته کتل دسي نبی علیه السلام. نبی علیه السلام ته کتل. نبی علیه السلام وی هاکذا نبعث یوم القیامه. دا نن چې مې څنګه نه دسی به مې وي دا سود د نیولي او میدان محشر کې به ولاړ یم. بختور دي چې نبی علیه السلام به لاس په لاس کې نیولی چې میدان محشر او د سړي لاس د نبی علیه السلام لاس کې. الله اکبر. مقام او څه چې وو هغه صحابه وګټل بس میدان فتح وی موندل.
هغې به فخر کړو چې نبی علیه السلام خلیل به سروتن هغې به یې فخر کړو. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نوم څه دی؟ عبدالرحمن. نن یې څوک د عبدالرحمن په نوم پېژني نه، چې یوه پیاله نبی علیه السلام وی ابو هريره ودرېدو، اعلان یې وکړو زما نوم بدل شو ابو هريره، ځکه دا د امام الانبیا د خولې نه ماته وتلی دی. ځواب خپل نسبت وکړئ خو امام الانبیا ته وکړئ، ځان جوړ کړئ خو د امام